د جاواسکرپټ په دې ویډیو کې مونږ په فار ایچ لوپ باندې خبرې کوو چې فار ایچ لوپ څه شی دی او څه ته ویل کېږي. ملګرو مخکې له دې چې فار ایچ لوپ باندې خبرې وکړو که چیرې ستاسو یاد شي په 11مه ویډیو کې مونږ په لوپ باندې خبرې کړې وې چې لوپ څه ته ویل کېږي او د لوپ زموږ سره کوم ټایپس دي دا مونږ په 11مه ویډیو کې زده کړل. که چیرې تاسو د لوپس په اړه معلومات نه لرئ یا 11مه ویډیو تاسو نه کتلی هغه د سره حتما وګورئ. هلته کې مونږ وویلې چې لوپ ټایپس چې دي فار لوپ دی، وایل لوپ دی، ډو وایل لوپ دی، نیسټډ لوپ دی، فار ایچ لوپ دی او فار ان لوپ دی. فار لوپ، وایل لوپ، ډو وایل لوپ، نیسټډ لوپ دا مونږ ویلې دا مو زده کړل. پاتې دي زموږ سره فار ایچ لوپ او فار ان لوپ چې فار ایچ لوپ ما تاسو ته په 11مه ویډیو کې هم ویلې چې فار ایچ لوپ چې دی هغه ارې پورې تعلق لري. کله چې تاسو غواړئ د ارې ایلیمنټس پرینټ کړئ په ارې کې څه پراته دي هغه پرینټ کړئ د هغې دپاره فار ایچ لوپ یوز کېږي او فار ان لوپ چې دی دا د اوبجیکټس دپاره یوز کېږي استفاده کېږي. تر اوسه پورې موږ اوبجیکټ نه ده ویلی کله مو چې اوبجیکټ ویلې نو فار ان لوپ باندې په اوبجیکټ کې خبرې کوو. راځو فار ایچ لوپ ته چې فار ایچ لوپ څه شی دی او څه ته ویل کېږي. ملګرو که څوک تاسو نه تپوس وکړي چې فار ایچ لوپ څه شی دی او څه ته ویل کېږي یا فار ایچ میتھډ څه شی دی څه ته ویل کېږي نو ستاسو ځواب به دا وي چې فار ایچ میتھډ یا فار ایچ لوپ دی ته وایي کله چې تاسو غواړئ د ارې ایلیمنټس پرنټ کړئ په یو سپیشل طریقه باندې. ګورئ دلته زما سره یو ارې ده د نیمز په نوم باندې په دې کې زما سره نوري، سیراج، مومن، عایشه پراته دي. زه اوس غواړم چې دا پرنټ کړم. یو خو زموږ سره ساده طریقه ده چې زه لیکم ډاکومنټ ډاټ رایټ نیمز یا کنسول ډاټ لاګ نیمز لیکم. صحیح ده. یو زموږ سره سپیشل طریقه ده مثلا زه د فار ایچ میتھډ په واسطه باندې د فار ایچ لوپ په واسطه باندې زه غواړم چې دا پرنټ کړم. یو زموږ سره نارمل پرنټ وي چې زه ډاکومنټ ډاټ رایټ لیکم. یو زموږ سره زه وایم چې نوري دی ماته 15 پیری پرنټ شي، سیراج دی ماته 15 پیری پرنټ شي، محمد دی ماته 15 پیری پرنټ شي، عایشه دی ماته 15 پیری پرنټ شي. یا تاسو یو بل کوم یعنی لوپ حلقې ته ویل کېږي تکرار ته چې تاسو غواړئ دغه د ارې ایلیمنټس تکرار پرنټ کړئ بیا د دې لپاره موږ لوپ یوز کوو. او فار ایچ میتھډ داسې کار کوي چې تاسو به دلته کې د ارې نوم واخلئ چې د ارې نوم چې هر څه وي به فار ایچ میتھډ واخلئ لایک دیس. او دلته به تاسو یو بل فنکشن کریټ کړئ لکه داسې تاسو به یو فنکشن جوړ کړئ او د فنکشن نوم به تاسو دلته کې دغه فار ایچ میتھډ ته پاس کړئ. نو دغه طریقې سره تاسو کولی شئ چې د ارې کوم ایلیمنټس چې دي هغه تاسو پرنټ کړئ. بله طریقه دا ده داسې ده چې تاسو داسې هم کولی شئ چې دلته تاسو دا فنکشن جدا جوړ نه کړئ بلکې په فار ایچ میتھډ کې دننه تاسو دلته فنکشن کریټ کړئ او ډایرکټ تاسو چې یو کوئ هر څه چې په دغه ارې کې پراته دي هغه تاسو پرنټ کړئ. څنګه راځو دا کار پریکټیکل ګورو. زه راځم وی ایس کوډ اوپن کوم. نو دا زموږ سره 11مه ویډیو ده. زه به دا لږ زوم کوم. اوکې دا زموږ سره 11مه ویډیو ده. نو زه هم دلته راځم دغه ویلکم سکرینز چې تاسو ته راځي دا به کلوز کړئ. نو دلته زه لیکم gs31.html ندایا انټر. اوس دلته زه راځم لیکم سکرپټ ټګ ما اوپن کړ، سکرپټ ټګ ما بیرته کلوز کړ او دې په داخل کې دلته زه یو ارې کریټ کوم. بس تاسو چې هر نوم ورکوئ بس که ما ورکړو x او په x کې دلته زه سټور کوم زه نمبرز اخلم. که تاسو نیم اخلئ هر څه چې اخلئ هغه تاسو پورې ډیفینډ کوي. فرض که ما واخیستل 15 ایلیمنټونه دلته زه لیکم ډاکومنټ ډاټ رایټ. یو خو تاسو که دغه ایلیمنټس پرنټ کوئ یو د ډاکومنټ ډاټ رایټ په واسطه تاسو کولی شئ چې پرنټ کړئ. رایټ کلیک وکړئ، کافي پات واخلئ، گو لایو باندې کلیک وکړئ، رایټ کلیک راشي لاندې اوپن وذ لایو سرور په هره طریقه چې تاسو غواړئ یا چیرته چې دا فایل تاسو سیو کړی لاړ شئ هلته په همغه فایل دغه gs31.html فایل باندې ډبل کلیک وکړئ هم به تاسو سرچ شي اوپن شي. زه راځم ګوګل کروم اوپن کوم او د ګوګل کروم کې دلته هم دغه فات چې تاسو کاپي کړ دا به دلته تاسو پیسټ کړئ. نو دلته اوس وګورئ ما سره دغه ایلیمنټس چې دي دا یې ماته پرنټ کړل دا یې ماته راکړه. نو اوکې دا زه دې خواته کوم چې تاسو ته معلوم شي. نو دا اوس وګورئ دا ماته پرنټ شول. اوکې اوس یو دا طریقه ده چې مطلب تاسو د ډاکومنټ ډاټ رایټ په واسطه کوئ. یو موږ د فار ایچ میتھډ په واسطه کوو. که دلته زه راشم ګورئ دلته زه ورته لیکم دلته زه x ډاټ فار ایچ اخلم. فار ایچ کې ملګرو دې ته مو خیال وي سوري کوم ځای کې مو لیکه چې ایچ چې ده ایچ دا ای باید غټه وي. صحیح ده ای باید غټه وي. هغې نه بعد دلته به تاسو د
هغه فنکشن نوم ورته پاس کړي. لکه زه ورته وایم چې فار ایچ لوپ، فار ایچ لوپ ما داسې یو نوم ورته ولیکه. نو تاسو چې هر څه نوم ورته لیکئ هغه تاسو پورې ډیپینډ کوي. زه دلته راځم لیکم فنکشن. اوس دغه فار ایچ لوپ په نوم باندې زه دلته اوس یو فنکشن یا فار ایچ فنکشن په زه ورته ولیکم. صحیح دی. فار ایچ مې واچ سمپل فار ایچ مې ولیکه. زه فار ایچ فنکشن بدلته واچوما فنکشن یا زه فار ایچ صحیح دی سمپل. اوکې دلته زه راځم دلته لیکم فار ایچ. هر نوم چې تاسو ورکوئ ملګرو فرق نه کوي. صحیح ده. اوس دلته زه راځم دلته زه یو پرامیټر مې دلته ورته پاس کړ او دلته زه ورته وایم ډاکومنټ ډاټ رائټ کا ماته څه شی اے سمپل بس اے ولیکه بس. سپا کنټرول اس کا فرق دی پر ایچ او د ډاکومنټ ډاټ رائټ بده وچ پدې کې زمونږ سره دلته کې ګور دا کامې راغلي دي چې زه دا سفر پرش کما او دې ځکه به زه یو بریک هم واخلم. دې ځکه به زه یو بریک دلته باندې دی یا دې ځکه به زه بریک ولګوم. کنټرول اس سفر پرش کوما ګور دې کې زمونږ سره دا کامې مامې دا شین وسره رانغلل. بل کچېری تاسو غواړئ چې دا تاسو هر یو جدا جدا راوړئ په بل لاین کې دا تاسو ډیر په اسانۍ سره کوئ شئ. دلته راشئ ګورئ دې ځای کې دا وګورئ دا کار بیا تاسو هلته کې کوئ نو تاسو په ډاکومنټ ډاټ رائټ کې لږ سخته شي. دا اوس وګورئ ما ته دومره په اسانۍ سره داسې مطلب پرنټ کوی شم عمودي. صحیح ده. نو دا زمانه د په کارځو ته پر بس هغه فاک کما ګورئ دا زما سره چې کړل دا ما سره پرنټ کړل. که دغه شان که تاسو په دې کې نمونه لیکئ هغه هم تاسو لیکئ شئ. ګور که دلته زه راشم دلته زه ولیکم یو څو نمونه اچوم. سپه مې کنټرولایز کړه دا ریفریش کوم. ګورئ دا نمونه ما ته همدغه شانتې پرنټ کړل. اوس که چیرې تاسو غواړئ چې د هر نوم سره د دې د هغه انډیکس هم راشي. اوس که تاسو د دې هغه انډیکس ګورئ تخمینه زما سره په 0 انډیکس تا دا 1 دی دا 2 دی دا 3 دی. که ته وایې چې دې سره د دې هغه انډیکس تم راشي بیا دې کې تاسو راشي دلته ورته انډیکس هم پاس کوئ شي بی. که تاسو پیج کنټرولز کې دلته تاسو نه پرنټ کیږي ولې چې دې کې تاسو بی بیرته نه دی پرنټ کړی. دلته زه ورته وایم بی ماته راکا او دلته ډبل کوټ او دې کې پلس دې کې زه ورته اخلم داسې یو سټایل لپاره ډبل ډاټ مې واخ سپاره پرش کوم. ګورئ دې کې ماته 1 0 1 2 3 راکړه مطلب دا زموږ سره په 0 انډیکس دی. که دې کې تاسو ورته لیکئ هم ورته لیکلی هم شئ. که دلته زه ورته ولیکم پلس انډیکس سیدا دا موږ سره بل زوم آوټ کم انډیکس 0 یا 0 انډیکس په ځخ واته واچوم اخواته واچوم لږ به دسې I think لږ به منظم راشي. په دې ځای کې څنګه وي د ځای کې پلس کنټرول اس سپر پرش کوم. ګوره په 0 انډیکس کې د دې کې تاسو یو سپیس ورکړئ کنټرول اس سپر مې پرش کړه. په 0 انډیکس کې دلته موږ سره x x کوم ځای نه راغلی دی خاص سوري انډیکس دی ټیک دی. نو دلته کې ګورئ 0 انډیکس کې زموږ سره دا پروت دی 1 انډیکس کې دا دی په 2 انډیکس کې دا دی 3 انډیکس کې دا دی. موږ سره ګور په دومره مطلب داسې پرنټ شي. یو مې تاسو ته ویلي چې دویمه طریقه څه ده. ګورئ دویمه طریقه دا ده که زه دا کوډ دې ځای کې دا زه کمنټ کړم دا مې کمنټ کړ دا زه لاندې راوړم. صحیح ده دا لاندې راوړم زه په کنټرول اس دا ریفریش کوم کور زما سره هیڅ سم نشته. بل طریقه دا ده چې دلته زه لیکم x ډاټ فار ایچ په دې کې دننه زه دلته کې دا فنکشن جوړوم او دې ځای کې زه ورته لیکم سه دلته چې تاسو مطلب دې چې تاسو هر پرامیټر چې تاسو ورته پاس کوئ لکه دلته ما پاس کړو a او b دلته تاسو پاس کړئ دلته ما دلته a ولیکه زه a مې ولیکه ضروري نه چې a ولیکئ هر نوم چې تاسو ورته ورکوئ. ډاکومنټ ډاټ رائټ او اوس دلته زه لیکم a سپا کنټرول اس کوم او دا مې ریفریش کړ. دلته اوس وګورئ ما ته دا ټول په یو لاین کې راکړه. وګورئ ټول ما ته په یو لاین کې راکړل زما یو لاین کې نه دی پکار زویم چې دې بریک دي شي نو دلته تاسو بریک یوز کړئ سپا کنټرول اس کې دا ریفریش کړئ نو دا تاسو وګورئ تاسو دا بریک شو. که چیرته تاسو د دې هغه انډیکس غواړئ لکه دلته چې موږ ورته لیکلی دی نو دې ځای کې به تاسو دلته به تاسو بي اچوئ. دا خبره هم باید په یاد وي چې دا A چې دی دا ما د دې د ایلیمنټس د پرنټ کولو لپاره اخیستی B ما د دې د انډیکس د پرنټ کولو لپاره اخیستی دی. نو دلته زه راځم اوس دلته کې انډیکس لیکم او دا انډیکس چې دی دا
مطلب دغه انډیکس چې موږ ته لیکل کیږي دا انډیکس د دې دا پار ایچ چې دا د لوپ مطلب دا یو لوپ ټایپ دی نو دا دغه 1 2 3 4 چې موږ ته پرنٹ کوي ل 0 نه واخلا نو دا دغه ایلیمنټس چې دي چې موږ سره بي دي اوکې نو دغه ایلیمنټس ګوري چې موږ سره 100 دانی دي 4 دانی دي نو دا زموږ سره یو واره دا او داري ایلیمنټس ل 0 نه شروع کیږي نو دا هم دغه پار ایچ لوپ چې ده دا موږ ته ل 0 نه واخلا او دا سو ایلیمنټس چې موږ ته تراغه پورې پرنٹ کیږي نو دا زموږ سره 0 1 2 3 موږ ته سکی موږ ته پرنٹ کوي سپا کنټرول اس کوم او دا چې زری پرش کما نو دا وګوري ماته دغه شانتي پرنٹ کړل دې ځکه کې تاسو کوم سټایل یوز کوئ سټایل هم تاسو یوز کولای شئ لایک دیس سپا مې کنټرول اس پر داري پرش کوم دا به زلک زوم اوټ کوم ګوري په 0 انډیکس کې مضمون سره دا ده کې دې ځکه تاسو ایکوال اچوي ایکوال هم اچوي شي چې تاسو اچوي څنګه چې تاسو ته خخ کاری یا کده دې په تاسو کوم بل سم اچوي شي راشي ل کیبورډ نو وینډو کی پلس ډاټ یا ټکه پریس کوي تاسو سره ودار شي د دې بځه تاسو داسې اوس هم تاسو ایډ کوي شي سپا کنټرول اس کې داري پریس کوي ګور تاسو سره داسې اوس راځي یو ځل بیا درته دا خایمه دلته راشي او اس کا کیبورډ می راوړو دې ځکه دا ګور دا وینډو کی دا او دا ډاټ د ټکه وینډو کی ډاټ پریس کوي تاسو راځي ګور ځ وینډو کی ډاټ پریس کوم دا ګور دا ما سره راځي کدا تاسو نوی پکارداري مو کوي وینډو کی ډاټ پریس کوي دا تاسو ته په HTML کې خودلی تاسو کولای شئ چې دا تاسو یعنی مطلب تاسو د کوډ په واسطه دا څنګه تاسو جوړولای شئ کدل زراشم یو بل سره واخلم هر څه چې تاسو په کار وي تاسو کولای شئ په دې کې دا تاسو سره راواخلئ پرس کې دا یو میرا واخسته سپا کنټرول اس کوم او دا ریفریش کوم څنګه چې ریفریش کوم دا وګورئ دا زموږ سره راځي نو په 0 انډیکس کې زموږ سره دا پروت دی په 1 انډیکس کې دا دی په 2 انډیکس کې دا دی په 3 انډیکس کې دا دی دا ماته سکیږي دا ماته پرنٹ کیږي راځي نو یو دا زمونږ سره د پاریچ لوپ یو تاسو کچېرې دا تاسو د سیم پرنٹ کوی شئ کچېر دا سپا کنټرول اس کوم کچېرې تاسو د لوپ له طریقې نه پرنٹ کوی ګوري لوپ له طریقې نه تاسو کوی شئ کله د زرا شم د زولي کما فار لوپ صحیح ده مطلب دا موږ پاریچ لوپ واخسته زو د پار لوپ په طریقې کوم پار لوپ چې دا موږ د پار لوپ په طریقې سره کولای شو اما ما تاسو ته په سٹارټ کې ویل چې پاریچ لوپ تعریف داسې دی چې پاریچ لوپ چې دی د اره دی ایلیمنټس د پرنٹ کول لپاره کیږي پاریچ لوپ یوازې د اره ایلیمنټس لپاره استفاده کیږي بس ختم دومره د پاریچ لوپ د اره د ایلیمنټس د پرنٹ کول لپاره کیږي او فار لوپ چې د فار لوپ تاسو چې هر څه پرنٹ کوي په دې کې تاسو پرنٹ کوي شي ګور کته د زرا شما ولیکم چې لیټ وای مساوي کما ته 0 سره ولې 0 ځکه د اره ایلیمنټ چې د 0 نه شروع کیږي ځکه مې 0 واخیسته اوس د اره لینث ماته نه دی معلوم نو زه طریقم x ډاټ لینث ځکه امکان لري کوم زیات شي نو دلته ځلې کوم چې وای ماته څه کوه پلس پلس کوه هغه نه بعد زر اعظم دلته کې لاندې زه ورته وایم ډاکومنٹ ډاټ رائټ او دلته زه ورته لیکم چې ما ته پرنٹ کا څه شی را ده پرنٹ کا دلته ځلې کوم x او هغه انډیکس چې دی هغه ما سره په وای کې پراته دي ځکه دا لوپ چې دی دا 0 نه واخلا او د اره لینث چې سو د تراغي پوری ما ته پرنٹ کیږي نو هغه زموږ سره دا وای شو سپا کنټرول اس ریفریش مې ګور ما ته په یو لاین کې راکړي نو دلته زر اعظم دلته کې ز بي ار اخلم او بي ار چې دلته واخلم نو سر بس چلو شي نو دا به ما ته په جدا جدا مطلب لاین کې راکړي بل کچېره تاسو دې ځای کې راشي او دلته تاسو ورته لکه څنګه مش تاسو مخ کې خو کله تاسو وای ولیکي پلس ډبل کوټ واچوي او دې ځای کې تاسو د ډبل ډاټ او دې ځای کې پلس مو واچوي یو سټایل ما جوړ کو نو دا وګورئ دلته کې تاسو تاغه انډیکس هم د دې پرنٹ کیږي نو دا زمون سره for each method and for each loop صحیح ده نو که په هر ځای کې مشکل وي سوال وي پوښتنه وي په کوم ځای نه پوښي وي زمو په خدمت کې هم یا کمنټ کوي یا هم زمو واتس اپ نمبر چې دی یا دې ته میسج کوي یا واتس اپ گروپ کې څوک وي کولای شي واتس اپ گروپ کې میسج کوي په کوم ځای باندې نه پوښي وي زه به بیا تکرار کوم بیا به درته وایم